बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ग्रानो मलगोरो تاسو په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو بخنه غواړم لسم مصروفیات لوجه نه ما په خپل چینل باندې ډیره مودا ویډیوګانې نوې اپلوډ کړې نو ما کوشش وکړ چې نن تاسو د فاره یو وړو کې شانته کلاس اپلوډ کما په نننی کلاس کې به ملګرو زه تاسو ته هغه جملې هم کمی چې د انګلیسي د مضبوطوالي د فاره ډيري مفیدی او ډيري اهمي پهلنۍ جمله موږ سره هولډ مای هاند زما لاس ونیسا کوم موږ سره چرته یو ماشوم راسي یو بل څوک راسي او موږ ورته وی چې زما لاس ونیسا نو په انګلیش کې به ورته وی هولډ مای هاند ډو ناٹ ایټ آیس کریم شریخ مخوره کوم موږ چرته یو کس ته وی چې شریخ مخوره یا آیس کریم مخوره نو په انګلیش کې به ورته وی ډو ناٹ ایټ آیس کریم هاو ډیډ یو ګیټ هارت ته څنګه خوښ شوې کو چرته یو کس خوښ شوی یا زخمی شوی او موږ ورته وی چې ته څنګه خوښ شوې نو په انګلیش کې به ورته وی هاو ډیډ یو ګیټ هارت آر یو سیک آیا ته بیماری کو موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې آیا ته بیماری آیا ته ناجوړی نو په انګلیش کې به ورته وی آر یو سیک ډو ناٹ ډرینک کولډ واټر یهی اوبه مسکا کو موږ چرته یو کس ته وی چې الکه یهی اوبه مسکا د یخنۍ موسم دی نو په انګلیش کې به ورته وی ډو ناٹ ډرینک cold water do not play outside بهر لوبې مکوه کوم موږ سره په کور کې څه ماشومان یا نور څوک یو موږ ورته وی چې د کور نه بهر لوبې مکوه نو په انګلیش کې به ورته وی do not play outside I am angry with you زه تانه خفه یم کوم موږ چرته یو کس ته وی چې زه تانه خفه یم نو په انګلیش کې به ورته وی I am angry with you do not lie دروغ مه وایا کوم موږ چرته یو کس ته وی چې دروغ مه وایا په انګلیش کې به ورته وی ډو ناٹ لای یا موږ ورته داسې هم ویلی شو ډونټ ټیل ا لای واټ ډیډ یو ایټ تا څه وخوړل کوم موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې هلکه تا غرمې روټۍ څه وخوړه یا اوس دې څه وخوړه نو په انګلیش کې به ورته وی واټ ډیډ یو ایټ ډو ناٹ ډسټرب می ما مه خفه کوه کوم موږ چرته یو کس ته وی چې ما مه خفه کوه نو په انګلیش کې به ورته وی ډو ناٹ ډسټرب می ډو ناٹ بی لیزي لټ مه جوړېږه کوم موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه لټ مه جوړېږه یا ځان نه ناراسته مه جوړوه نو په انګلیش کې به ورته وی ډو ناٹ بی لیزي دین وی ویل پلی بس بیا خو به لوبه کوو کوم موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه بس بیا خو به لوبه کوو نو په انګلیش کې به ورته وی دین وی ویل پلی Why are you silent ته ولې چوپ یې کوم موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه ته ولې خبرې نه کوې یا ولې چپ ناست یې نو په انګلیش کې به ورته وی Why are you silent Why are you not answering ته ولې ځواب نه راکوي کوم موږ چرته یو کس نه پوښتنه وکړو هغه موږ له د خبرې ځواب یا جواب نه راکوي نو په انګلیش کې به ورته وی Why are you not answering Go back واپس لاړ شه کوم موږ چرته یو کس وی چې هلکه واپس لاړ شه نو په انګلیش کې به ورته وی go back you are very bad ته خو ډیر بد سړی کوم موږ چرته یو کس وی چې هلکه ته خو ډیر بد سړی نو په انګلیش کې به ورته وی you are very bad my hands are dirty زما لاسونه ناولي دي کوم موږ چرته یو کس وی چې هلکه زما لاسونه خو ناولي دي نو په انګلیش کې به ورته وی my hands are dirty You are very good ته خو ډیر ښه سړی کوم موږ چرته یو کس وی چې ته خو هلکه ډیر ښه سړی یا ډیر ښه کاسي نو په انګلیش کې به ورته وی You are very good I am thirsty زه تږی یم کوم موږ چرته یو کس وی چې زه تږی یم نو په انګلیش کې به ورته وی I am thirsty I am hungry زه وږی یم کوم موږ چرته یو کس وی چې زه وږی یم نو په انګلیش کې به ورته وی I am hungry Walk slowly په مزه مزه ګرځه کوم موږ چرته یو کس وی چې هلکه په مزه مزه باندې ګرځه نو په انګلیش کې به ورته وی walk slowly come here دلته راشه کو چرته موږ یو کس وی چې هلکه دلته راشه نو په انګلیش کې به ورته وی come here speak loudly په تیزه ووایه کو موږ چرته یو کس ته وی چې هلکه دا خبره په تیزه باندې ووایه یا په تیزه باندې خبره کوه نو په انګلیش کې به ورته وی speak loudly keep quiet چپ کېنه کوم موږ چرته یو کس ته وی چې چپ کېنه یا خاموش کېنه
نو په انګلیش کې به ورته وي keep quiet. come in دننه راشه. که موږ چېرته په یو روم کې ناست یو موږ یو بل کس ته وایو چې هلکه روم ته دننه راشه یا کور ته دننه راشه نو په انګلیش کې به ورته وي come in. ان موږ د دننه لپاره استعمالوي. get ready تیار اوسه. که موږ چېرته یو کس ته وایو چې هلکه ځان تیار ساته یا تیار اوسه نو په انګلیش کې به ورته وي get ready. do not cry جاړه مه. زمونږ په کور کې کوم ماشومان جاړي او ته ورته وایې چې هلکه جاړه مه نو په انګلیش کې به ورته وایې do not cry. do not shout چغې مه وهه. که په کور کې ماشومان چغې وهي یا نور څوک چغې وهي او ته ورته وایې چې چغه مه وهه یا چغې مه وهه نو په انګلیش کې به ورته وایي do not shout. anything special څه خاص شته. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه څه خاص خبره شته یا څه خاص شته نو په انګلیش کې به ورته وایي anything special. go and study لاړ شه مطالعه وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه لاړ شه او سبق ته کښېنه یا مطالعه وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي go and study. have passion زغم نه کار واخله. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې زغم نه کار واله یا د صبر نه کار واله نو په انګلیش کې به ورته وایي have patience. never give up کله هم ماتې مه منه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې کله هم ماتې مه منه نو په انګلیش کې به ورته وایي never give up. believe me یقین وکړه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې یقین وکړه نو په انګلیش کې به ورته وایي believe me. write it down دا ولیکه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا څیز در څه ولیکه نو په انګلیش کې به ورته وایي write it down. او موږ داسې هم ویلی شو take it down. do not fight جنګ مه کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې جنګ مه کوه یا جګړه مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي do not fight. do not jump ټوپ مه وهه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه ټوپ مه وهه نو په انګلیش کې به ورته وایي do not jump. you will fall down روبه غورځېږي. که موږ چېرته یو ماشوم ته وایي هغه کور کې ورانۍ کوي یا دغه کوي نو موږ ورته وایي چې روبه غورځېږي نو په انګلیش کې به ورته وایي you will fall down. do you know تا ته پته شته. که موږ چېرته یو کس نه د یو څیز په باره کې پوښتنه کوو چې تا ته پته شته نو په انګلیش کې به ورته وایي do you know. move aside یو طرف ته شه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې یو سایډ ته شه یا یو طرف ته شه نو په انګلیش کې به ورته وایي move aside. یا موږ ورته داسې هم ویلی شو get aside. move a bit لږ اخوا شه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه لږ اخوا شه نو په انګلیش کې به ورته وایي move a bit. behave properly سم خوی کوه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې سم خوی کوه یا سم عادتونه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي behave properly. please understand په دې خبره پوه شوې. که موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې دا ما درته کومه خبره وکړه نو په دې باندې ته پوه شوې نو په انګلیش کې به ورته وایي please understand. I forgot ما نه هیر شو. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه د ما نه خو دا څیز هیر شو نو په انګلیش کې به ورته وایي I forgot. do not forget مه هیروه. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه مه هیروه نو په انګلیش کې به ورته وایي do not forget. do not be shy شرمېږه مه. که چېرته یو کس شرم کوي او موږ ورته وایي چې هلکه شرمېږه مه یا شرم مه کوه نو په انګلیش کې به ورته وایي do not be shy. sit the table میز سم کا. که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه دا میز سم کا نو په انګلیش کې به ورته وایي sit the table. ملګرو دا زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ د الله په امان.